أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوی موږ دا ویلو چې درس په اخر کې به د الله په فضل او کرم سره دین د اسلام یو درس او شپته خوونه موږ تاسو له خودلې دي چې کله انسان دغه عمل کړي ولین رسول الله فرمایي دا الله جنت لبوش. ابو بکر شهاب ویل یا رسول الله د دې پیسې په ما کې موجودي د الله نبی ورته ویل چې او پتا کې ټولي موجودي څومره به احترام عظیم انسان د مسلمانانو د مشر نو مخکې دینه چې باغې باندې زموږ اساسو در شروع شي اول به اجمالی دغه د رسول الله احادیث د اخلاق مبارک ذکر کو د خوینو مبارک دین اور سبب ان شاء الله یو شروع کو دو درې شمه چې زموږ اساسو قسمت هغه بوایو او مقصد مې بګی دا خبره چې رب العالمین موږ تاسو په عمل نصیب کړي. قران کې الله انسانانو باندې رد کوي لم تقولون ما لا تفعلون. ډېر دي چې انسانان شته چې هغه وینا کوي به عمل ور باندې نه کوي الله دا ولي دا غو بکار نه ده بلکې انسان دې عملو کې ځکه چې کله انسان عملو کې دي انسان سره زموږ الله کار دی. اول د رسول الله اجمالی احادیث د دې خوینو د فضیلت باره کې سبا ان شاء الله کې د جون باقین اولنی خوې باندې و شروع کوو چې هغه حیا ده به بل او به بل پروي د ابو هريره شه باندې راځي قال دا فرمایي چې قیل یا رسول الله ویل چې اې د الله رسول من اکرم الناس به ټول انسانانو کې عزتمن انسان څوک دی نو قال د الله نبی ویل اتقاهم په دې کې به اق انسان ډېر عزتمن شي هغه متقی د الله نه یریږي کوم شي چې موږ رب العالمین منع کړی دی هغه ځان ساتل. د عبد الله بن عمر نه نقل له وزد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لس کسانو کې وزل سم قسم فجاءه رجل من الانصار وسړی ورته راغی د انصارونو فقال ویل یا رسول الله اې د الله رسول من اکیس الناس واکرم الناس په ټول انسانانو کې خیر انسان څوک دی ډېر د عزت انسان څوک دی. دا خو ان شاء الله چې کله سبا شروع کیږي بلکې د وسنه ورته استعداد او تیاری په کار دی ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده. معمولی سړی ونګني جنت له سړی به داخلي کی تیر درس کې دا خبره ویل شو چې د جنت ډېر قیمتي شی دی په کار ده چې الله سمې ډېر اوچت عملونه طلب کولې چې لکه دغه عمل وکي او دا وکي او دا وکي او دا لیکن زمونږ الله د شي معمولی شي باندې موږ لراکې لکه به تور مثال یو سړی او د سو کې دغه نور څه کلمه شهادت وي اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرين دی ویلې زمونږ الله په دغه دعا باندې شل جنت ورکړي دا ګور معمولی غو موږ راکاري یو وجه علماء دا ذکر کړي په دې معمولی عملونو باندې زمونږ الله زکه دا جنت لیکلې دی او دی واجب کړي دی د جنت نه محرومېدل دا ډېر لوی تاوان دی چې کله انسان ته محروم شي. دویم زمونږ الله ډېر جواد دی او قانون درې کم ذات هغه ډېر سخی او جواد دی نو مناسب دا چې هغه د خلکو سره په لږ عمل باندې ډېر شی ورکی ډېر شي نه به ضروري نه کې چې لکه ته به دومره کې او زه به دومره او بل وجه دا چې د عملونو موږ له وړه ښکاری خو لیکن دا ډېر غړ دي. نو سبا ان شاء الله چې کله دا درس شروع کیږي د غدرس او شپېتو دغه نه مخکې د اخلاق او لږ عظمت د ځړ کې ولرو ترغیبا رسول الله به کله موضوع ملګر له بیانول نو مخکې به ترغیب ورکړي لکه د بدر غزا مجاهدین چې کله میدان د جنگ له تشکیلول نو اول سخت ترغیب ورکړي قوموا الى جنته اسمه ملګرو چې اق جنت لا چې دغه پلنواله دومره دی لکه د اسمه کو اسمانونه او دا رقم تر یو دا نو سړي ته پوښتنه کې د انصارونو چې عزتمن به د خلکو کې څوک دی او خیر قال رسول الله ویلي اکثرهم ذکرا للموت اق انسان چې هغه مرګ بار بار یادې وي دا ډېر عزتمن او ډېر خیر سره مرګ یادول. قرطبي رحمه الله تذکرہ کې دا خبره نقل کړي عمر ابن عبد العزيز په مولیان راځم کول په میش کې او کرته د قیامت او د مرګ تذکرې به کولې په مجلس کې به جړاګانې وي د غوښلونه جوړو
موږ په کال کې شرط مرګ نه یادو نه د علماء یاد نه د عوامو واشدهم استعدادا له او اق انسان ډیرو خیر دی چې هغه سخت تیاری کوي د مرګ لا اولئک رسول الله فرمایي دغه خیران دي. بل حدیث کې راځي پر روایت د سمره ابن جندب باندې دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي الکرم التقوا عزت چې هغه تقوا ده معنی کې شړې وګړي چې عزت من شم بس پرګه تقوا ضروری ده چې وش پر روایت عبد الله ابن عباس باندې بل روایت ته دا فرمایي رسول الله فرمایلی دي من سره ان يكون اكرم الناس فليتق الله عز وجل وکم سړی چې خوخی خوشاليږي به دې خبره باندې چې په ټول انسانانو کې عزت من شي وي د الله نه یریږي دا خو زموږ ساسو دار مرګري خواهش نه وکنه دي چې لکه په ټول خلکو کې د اسما عزت جوړ شي خو نن موږ عزت په خپل شهرت کې ګڼلې چې کم سړی مشهور شي او کم سړی ډیر مال وګڼي اوس ما د نوم څنګه داخله یاد قسم په الله چې په بل هیڅ خبره باندې سره وران نه دي افسوس چې په یو ځای کې د الله د کتاب او د رسول الله د سنت مسلې لیکن څه خلک مقابله په دین باندې کوي چې بده کې زما عزت خرابېږي زه خپل د قران او سنت ته تیار نه یم خدا بلم نه مانم خیر دا غره بریځه کې د خدمت شروع کینو دغه تذکرہ به خلک کوي زما د نوم په پاتې شي زه د الله او د الله د رسول مقابله لوي تیار یم خو لیکن دا نه مانم افسوس ومن سره رسول الله فرمایي څوک چې خوشاليږي په دمانه ان يكون اقوى الناس اذا خبر خوشاله کوي چې دا په ټول انسانانو کې قوي فليتوکل على الله عز وجل وداد رب العالمین باندې ځان وسپاري ومن سره څوک چې خوشالي دي لردا خبره ان يكون اغنى الناس چې په ټول انسانانو کې ډېر غني وي فليكن شدي بما فاغ سبحانه چې الله فلاس کړي او ثق منه بما في يده چې دا کم شي ما په لاس کې او کم شي د الله په لاس کې به اقل ډېر کوي په نسبت سره دی لا زب سو موزما په د مال سي موزما په طاقت سي دا په ټول انسانانو کې غني دي او چې سره دی دا حدیث کې رسول الله فرمایي پر روایت سهل ابن سعد ان الله کریم زمون رب العالمین ډیر عزت مند دی يحب الكرم عزت خوښ غني او معالي الاخلاق او چت اخلاق د دې اخلاق له موږ تاسو ځان برابرو د کوم انسان چې اخلاق او چت دي د زمونږ الله ډیر خوښ غني دې سره ډیره مینه ده او په دې باندې څنګه رب العالمین ډېر خوشاله کی کله پر روایت د سعد بن ابي وقاص باندې راځي وی رسول الله فرمایلی دي چې ان الله کریم يحب الكرم رب العالمین عزت مند ده عزت خوښ غني ډیر سخی ده سخا خوښ غني او يحب معالي الاخلاق ده وجت اخلاق خوښ غني او کوم اخلاق چې کمزوري دي هغه څنګه الله بد غني لري کوي علي بن ابي طالب فرمای وی رسول الله په دعا کې دغه خبره کوله اللهم اهدني لاحسن الاخلاق الله مالک اخلاق وخایا فانه لا يهدي لاحسنها وشان ده د اخلاق د لپاره خول نه کوي الا انت مگر امداته واصرف عني الله واړه وزمانه بد اخلاق لا يصرف عني ویناړي زمانه د بد اخلاق الا انت مگر امداته که اخلاق الله مال نصیب کو د بد اخلاقونه می ساته دا رسول الله په دعا کې ویلي پروت جابر بن عبد الله باندې رضی دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی ان الله يحب مكارم الاخلاق زمونږ الله د کیسه اخلاق سره ډېر مینه کوي کم سړي چې کیسه اخلاق سم خیر چې غسر زمونږ الله مینه یو کبني ضروري او پروت د ابو هريره باندې دا مرضی رسول الله فرمایلی دی المؤمن غر کریم مؤمن بساده عزتمند څه مطلب د ساده به دا مقصد نه چې د 20 روپے شی او د 2 روپے اخلي معنا ده یو سړی وسره تیرې ظلم وکي لیکن دا خپل شرافت او د کرم د وجه نه سره غنه مخواړي څور دنه وي او پروي د انس بن مالک باندې راځي وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله نو ورېدلې ان مکارم الاخلاق من اعمال اهل الجنه یقینا عزت من او د وجه اخلاق شي دا ګوره د جنت ولا عمل له څه مطلب دا کوم اخلاق چې ان شاء الله سبا شروع کیږي کدا چرته په من کې موجود رسول الله فرمایي تاسو جنتیان او کدا اخلاق ګوره به تاسو کې موجود نه اساسان مکړوي تک ځان لبري تندې باندې ولېږي چې جنتی ما رسول الله فرمایي ته نه زمون کار زمون رب العالمین کار د عمل سره دی
پروي د ابو هريره سے باندې رضی دا فرمای رسول الله فرمایلی دي بعثت زلګل شوی ما لاتم صالح الاخلاق چې څه اخلاق د خلکو له پورا کوم تشریح کوم د خلکو له چې خلکو دا په عمل کې راولي یو بل روایت کې راځي ابراهيم عليه الصلاه والسلام بدا خبره کوله وجعل لي لسان صدق الله ملو ګرځوا د ښه ذکر یو ورځ ته پوښتنه شو چې دې څه مطلب امام مجاهد رحمت الله علیه چې هغه په ټول مفسرینو کې اوچت مفسر دی حتی تر دې مفسرینو ویلي دي چې کله د مجاهد تفسیر ته لراغه باز دا کافر وي الثناء الحسن څه مطلب یالله چې کله زمړ چې مسما په دې ملګرو کې زما ذکر حسن پرې دا چې ما بل مال به دعاګانې کوي چې لکه څومره خسړیو زمونږ د الله سره تعلق او د قران سره تعلق الله د شي عملونه مال پرې نه دی او زما د ذکر به خلکو کې پرې نه دی چې هغه یې سبه مال کنزل کې چیرې دا ډېر فاجر او فاسق شړیو صاحب توجه خو پرې دا قطاده سے بدا معنا کوله ابقى له حسنا سنا حسنا چې حسن اور دل پاتش عقبه ابن عامر فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وش وېزما لا شونی یا ما دا غلا شونی لکه یو سره تبان چې چاته وجو چاله راړي لا سې شونی و ما ته ویل یا عقبه الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا واهل الاخره زت له د اخرت ولا د دنیا ولا د اهل مبارک یو بهتر عمل نه کایم مورته ولنا ويتصل من قطعك یو سړی د سره چې کله چې رحمی قطع کوي ته یو ځای کوا وتعطي من حرمك یو سړی چې ته محروم کړي تا غل ورکړه کوا وتعفو عمن ظلمك چې یو سړی در باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوا سبب ان شاء الله اخلاق شرکی خدای اجمالی رسول الله یدری ویلي بهترین اخلاق د دنیا ولو د آخرت ولا داري یو سړی سره خپل ولی نه کوي ته د الله د رضا لپاره ورزي یو سړی تعالی حق نه راکې نه درکې ته د الله د رضا لپاره ورکې یو سړی په تا باندې ظلم کوي ته د الله د رضا لپاره معاف کوي عقبه ابن عامر فرمایي چې رسول الله ما ته وی دا عمل لا ولا ځان کی د درې کړه دا خبر ورته وکړه ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ثلاث من كنا فيه ويدري خوینه دي چې دا کله بچا کې موجود شي زمنګ الله به سره اسانه حساب وکي وادخله الجنه برحمته جنت ته به سره الله داخل کې بخبل رحمت چې وسړی ته محرومي ته غلا ورکړه کوي یو سړی به ته باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوي یو سړی تاسو له رحمي قطع کوي ته د الله تعالی لپاره وسره یې کوي رسول الله فرمایي الله به سره اسانه حساب وکي ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی لن ینال عبد صریح الايمان یو سړی به کار ایمان له ونه رسیږي کار مؤمن بدله ونه ویلش حتی تر دې پورې چې داسې رحمت یوځي کی او کوم انسان چې بده باندې ظلم کوي هغه بخنه غیله بخنه وکي ويغفر لمن شتمه یو سړی دل کنزل کې دا ورته د الله لپاره بخنه کوي دا ګور یاد ساتي چې سړی ته کنزل کول خپل کار جاری ساته د ابوبکر سره د وشا ورانه وا یو کنزل وکړه بل چې درې مې وکړه نو دم جواب وکړ رسول الله وخاندل وی ویل الله نبی دا ولی وی چې کله هغه تعالی کنزل کول او ته چې پیستا پځه ملائکه جواب کو به چې هغه کنزل وکړه ته چې به ملائکه جواب وکړي چې کله تا شروع کینو ملائکه ملاړه دا خلک الله رسول الله پرې دی دوری کنزل کوي د امامانو پسې د مشرانو پسې د علماو پسې دې حق پرسو پوری چې دا خبرې کړي دا تاسو هیڅ جواب مکوئ بس دا خپل الله یو عالم له مجلس کې تاسو شو ولکه دا پلانین خصوصو په خلاف یا ستاسو په خلاف باندې ډیره غلطه شبه خوري سرخی چې دا رقم سړی دی دا رقم سړی دی هغه جوابونه کې صرف دومره ویل قسم په الله چې دا قیامت نه مانی کله چې قیامت منل چې زما سره به اره خبره باندې رب العالمین حسابي کوي زما په خلاف به چې کشم نه وکړي ځکه دا نیک عمل به دا الله مال راکې زما د بد عمل به الله تعالی بوګه باندې کیږي به جهنم لراږي قسم دې چې داخله ګوره قیامت منی نه که قیامت ومني دا به چیرته چې به غلطه خبره ونی خپل جواب کنټرول کی او احسان بکې الی من اساء الیه هغه څه چې سره بدیو کی ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ابتغوا الرفع عند الله اوچته مرتبه رب العالمین سره ځان طلب کوي صحابه ویل و ما هي یا رسول الله دا څه شی دی قال رسول الله ولتصلوا من قطعك یو سړی سره سره رحمی قطع کوي ته یو ځکه یو سړی ته محروم کړ ته ورکړه وکا الله تعالی ډیره اوچته مرتبه درکړي
حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الا ادلکم علی خیر اخلاق اهل الدنيا والاخره ویزه تاسو له غره اخلاق باندې خودل نه کوم د دنیا او د آخرت والا همدا قدرې صفاتونه ذکر کړو معافي کوا خلق له حق ورکوا د صله رحمه پابندي عثمان بن عفان فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي توجه ولله 117 خلقا زمونږ رب العالمین سره پاس اصل کیسه اخلاق من جاء بخلق منها چا چې باغی کې په یو باندې راتګ وکي ادخله الله الجنه الله به سره جنت له داخل یو رسول الله فرمایي انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وان لله عز وجل لوحا د رب العالمین د پاره یو تختره تکشنا جعله تحت العرش چې د عرش لاندې ګرځولې دا وكتب فيه دا خبره به لیکلې دا ان انا الله يقين ذا الله ما لا اله الا انا اسم معبود نشه سوا زمانہ زرحم ولایا خلقت ما پیدا کړی سره پاس دریس وېسي خو خوینا من جاء چا چې راته وګي په یو خو باندې سره د شهادت د خبره نشه الله اله الا الله دخل الجنه رب العالمین مدا جنت لور داخل سليمان بن يسار فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي خصال الخير 360 خصله د خیر خوینه چې دی ودریس او شپېته دي اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا رب العالمین چې کله بندله د خیر اراده وکي یو خوې په کې الله کې دي رسول الله فرمایي ودریس او شپېته خوینه دي چې الله رب العزت یو بندله اراده د خیر وکي ټول خود څه کوي بلکې یو دګي کې دي يدخله بها الجنه ام دي یو خوې د وجنه د بنده رب العالمین جنت لور داخل کی ابو بکر سی ابو ویل افیه منها شيء یا رسول الله فما کې کم شي اشتا قال نعم رسول الله ورته ویل شي او ټول پتا کې موجود دي څومره اوچت بل حدیث کې راځي روایت د عبد الله بن عمرو بن العاص وما ده رسول الله نو ورېدلی دی هغه ویل 40 خصله سلوي خوونه دي لا يعمل العبد بخصه منها یو بنده په یو خو باندې عمل ته نه کوي رجاء ثواب هدا پاره د ثواب دیږي مگر الله به داخل کی دم دې عمل د وجنه جنت له دې ټول احادیث دا خبره معلومه شو چې رسول الله ترغیب ورکړي کې اسه اخلاق ولا چې کله انسان دا پسند کړه پیدا کی دغه انسان رب العالمین جنت له ور داخل کی او هغه کوي خو ولې نه تر دې پورې روایت کې راځي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رجل رسول الله په شلی باندې تر شو چې داغه ډېری ګډي بسې وي فسزافه دم المسجد طلب کړل من المسجد راکا هغه ور نه کړه ومر بامراه فيبل كزمانه تر شو داغه یو ګډي وي طلب د المسجد وکړو نه ایست رسول الله لا اغه المسجد ور کړه او ګډي ورته لاله کړه رسول الله ویلی لم تروا الى فلان فلان سړي نه ګوري تاسو من په تیر شو دغه ډېری ګډي بځي غواګانې موږ ته مل مسجد طلب کړم لره نه کړه په دې زنانه باندې موږ تیر شو موږ ته مل مسجد طلب کړه ګوره موږ له ګډه لاله کړه وې دا اخلاق موږ د الله په لاس کې دي چاله شو غواړي الله دا که اخلاق ورکي او چې کله چاله ورکړو نه ایسه په دقه خو باندې دا سړی به جنت لاړ شي دلیل دې بدی باندې چې ګوره بدی کې قصه خو رسول الله ذکر کوي مهمان نوازي ورس ان شاء الله یو تفصیلی روان دي او کله دا فرمایي وان محاسن الاخلاق مخزونه عند الله دا کیسه خو نه چې د رب العالمین سره جمع کړي شي دي اذا احب عبدا شکل الله منه وګي دی وبند سره نو ایس احسانو کې دي سړي باندې خلقا حسنا دی او کیسه اخلاقو دی بند سره څنګه الله منه رااله نو ایس یو خو په خوینو کې ورکړه عائشہ رضی الله عنها فرمایي ولقد جاء الاسلام وفي العرب 60 خصله اسلام چې کله راغی په عربو کې سره پاسه شپې ته خوونه وټول مجموعه اسلام دا زیات کړو یو پکې د ملمستیا ده وفا په لوز باندې او د ګوندی سره خو خوې د اجمالی وي ان شاء الله یو باندې تفصیلی دلیل دې باندې چې ګوره په عربو کې دا کیسه اخلاق مسكين باندې خرچه کول صله رحمی امانت ادا کول حیا په سړي کې پیدا کېدل دا ټول چې کله انسان وګړي او بعد دغه به ځان سره به سوچ وکړي عائشہ به فرمایي مکارم الاخلاق 10 کیسه یو لس خوونه دي سړی کې به په بچی کې به نه په بچی کې به په سړی کې به نه په مالک کې به په غلام کې بني او په غلام کې به په مالک کې بني او به دغه خوونه ذکر کړه کوم چې مخکې ذکر کړی شو اې دی وجنه یو اسمعي فرمایي
وی چې کله زما دیني کله وفات راغی دا ټول زمانه را جمع کړه وی ویلې چې ازما بچو عاشر الناس د خلکو سره د شي ژوند وکي ان عشتم کتاسو ژوند وي د خلک تاسو باندې خوشاله شي و ان متم بکو علیکم خو کتاسو ژر تمره شوی در باندې جاړي معنی کې څه اخلاق نو دې پوری دا خبر ذکر کړی شو تر دې پوری چې باسه حکمو بدا ویلې ان الليل والنهار دا شپه ورځ چې عملان فيك پتا کې عمل کې تم کې عمل وکا دا شپه ورځ ګور په موږ تاسو کې خپل اثر کوي یکله د شي وای چې د شپه ورځ د زموږ رب العالمین دوه خزاني دي کم شر چې بګی کې خود په خزانه کې امه قشه تعالی په لاس باندې راځي هغه دنیا کې رب العالمین دا به تعالی درک نو سبا ان شاء الله کې چې د ژوند باقی په خاصه اخلاق باندې بشرو کو چې کوم اخلاق دي د الله په فضل کرم سره په یو دوه باندې بشرو کو په دین باندې به موږ تاسو چې رب العالمین په موږ تاسو کې دا راولي تر څو پوری په دې باندې الله موږ تاسو له جنت راګي نو ان شاء الله په دین ورته کینو کوم نه کینو کچرته په من کې موجود نه شي به دایمي ساتو او که په من کې چرته موجود نه رسول الله فرمایي د سره پاسه درې او شپته خو نه دي چې لکه عیسی بچا کې موجود شو الله جنت له داخلي خپل به مزکو نور ملګرو سره هم دا خبره کو دا قشم په ګورونه کې زنانو سره سبب ان شاء الله تفصیلی هغه شروع کیږي د الله نه دعاګانې غواړي چې رب العالمین موږ تاسو له په عمل نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین